الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حديث ده سي مسلم كذي أن امرأة بغية رأت كلبا في يوم حار ويو بدكار أو زناكار خزي يو سبيولي دو دير سخت گرمي واه. دي سبي ده گرمي دو وجنا خپل جبر ايستري و پدي شگو پسي سولاولا. دي خزي سچلو ک زړی درد وک. پدي سپي باندې زړه وسو. نو راولګي دا او د خپل موزه راواغسته فنزعت له بموقها دا خپل موزه راواغسته او پاغي کی اوبه راويستي او د سپیله اوبه ورکړي. حدیث کې دی رسول صلی الله علیه وسلم وی فغفر لها. الله سبحانه وتعالى دغه خزي دغه بدکاری خزي ته بخنه وکړه په دې عمل باندې چې دی رحم وک او زړی وسو په دغه سپی باندې او دغه زناور سره احسان وک. نو ډیر کرت د شي کارونه هغه سپک مګنه او د شي کارونه کوا چې تا ته واړه ښکاري خو د الله سبحانه وتعالی په دې باندې هغه ډېر غټي د مخلوق سره احسان کول له انسانانو سره دا وګوره تاسو وکړه چې دې زنانه د یو زناور سره د یو حیوان سره احسان وکړه الله سبحانه وتعالی ورته بخښنه وکړه. نو که یو سړی راولګي او د انسان سره احسان وکړي او بیا داسې یو پریوته انسان سره احسان وکړي چې هغه مظلومي او د هغه لاس راونیسي او د هغه د یتیم کفالت وکړي په دې باندې الله سبحانه وتعالی دله څومره اجر ورکوي. په دې کې شک نشته چې الله سبحانه وتعالی د داسې خلکو اجر نه ضایع کوي او په دغه احسان باندې الله سبحانه وتعالی دله اوچتې درجې ورکوي په دنیا کې هم او په آخرت کې. او د داسې خلکو دعاګانې د همیشه دپاره د ځان سره اخله او خپل د ژوند د لارې ملګري جوړوه.